خو ما ته په یو سړي افسوس راځي، سپینه ږیره چې په ټوله ږیره کې تور ویښته نشته، ژړ پټکې تړلې، د ټول عمر یو طرف ته یو وړوکی هلک ولاړي او بل طرف ته یو وړه جنۍ ولاړه، د همزول هم په دې سیاست کې نشته. د نبي نه علاوه او د اسلامي امیر المؤمنین نه علاوه ملا د عوامو نه مقتدیانو نه بیعت اخلي، دا حرام او بدعت دی. پیران را لګي د مریدانو نه بیعتونه اخلي، ما د پلانکي سره بیعت کړی دی، دا حرام او بدعت دی، دا په اسلام کې نشته. بیعت به یا د نبي سره یا به د وخت خلیفة المسلمین او امیر المؤمنین سره. نور د مولیانو د پیرانو د ستانو د خانقاګانو والاو سره بیعتونه دا په اسلام کې نشته. ابو بکر سره بیعت وشو ولی ابو بکر خلیفة رسول الله، عمر سره بیعت وشو ولی عمر امیر المؤمنین، عثمان امیر المؤمنین، علی امیر المؤمنین، معاویه د مسلمانانو امیر او بادشاهو. د عبدالله ابن عمر سره چا بیعت نو کړي، خنیک صحابیو. ابو هريره صاحب سره چا بیعتونه نه کول، خنیک صحابیو. د بل صحابي سره نیکان خلق، نو بیعت شروع شي. د سړو بیعت چې ختم شي، د زنانو بیعت شروع شي. کله چې د زنانو بیعت شروع شي، د دې کې یوه زنانه را پاڅېدله، لاس یې ونیو رسول الله علیه السلام، لاس یې راوږد کړي، ځکه سړو به لاس ورکو رسول الله علیه السلام ته. د زنانو بیعت چې شروع شو، زنانه راله، لاس یې ونیو، یا رسول الله ما سره بیعت وکړه. رسول الله علیه السلام لاسونه ونیول ځان سره او وی ویل انی لا اصافح النساء، زه لاس زنانو له نه ورکوم. نبی دی، نبی د دومره متقی انسان په کائناتو کې بل نشته. د الله حبیب دی، د الله خلیل دی. کم صفت دی چې په هغه کې نه و؟ الله څومره صفات ورکړو، خو پردو زنانو ته لاسونه نه ورکول. د نن زمانې مولا او پیر یره ښه سړی دی، زبرګ دی، متقي دی، ولی الله دی، چې هر څه دی، هره بلا دی، خو محمد رسول الله علیه السلام ته خو نه رسي. دله دا اجازت، دا اختیار چا ورکړی دی چې دی به د پردو زنانو په لاسونو کې لاس ږدي. پردی زنانه به په ملا ډبوي، د پردو زنانو په مخونو به لاس راکاږي، د پردو زنانو په خېټو به لاس راکاږي. خو هغه خلک وایي چې ورانه ده د مولا نه ده. قصه موږ مولیانو خرابه کړې ده. مولا په سپینه ږیره الله رسوا کړي، تک سپینه ږیره. ما به درس کې ویلې، کله ناکله خلک یو عالم یو خبره کوي، خلک د بیا مطلبونه راوباسي، دا به د پلانکۍ پالټۍ سړی. زما د الله په ذات قسمي، که په دې پالټۍ کې مې یوه پالټۍ خوښوي او یا یې سړی یم او یا پې خوشحالېږم. د دنیا پالټۍ دي، د چا به خوښي، د چا به نه خوښي، زما بالکل نه دي خوښي. خو ما ته په یو سړي افسوس راځي، سپینه ږیره چې په ټوله ږیره کې تور ویښته نشته، ژړ پټکې تړلې، د ټول عمر یو طرف ته یو وړوکی هلک ولاړي او بل طرف ته یو وړه جنۍ ولاړه، د همزول هم په دې سیاست کې نشته. ګورئ خلک د لباس سره چلیږي. ستا د جامې پکې څوک دی و مولانا صاحب؟ زه چې دا څه ویم دا یې په دې وجه ویم چې مولانا صاحب زما او ستا نوم یو دی، زما په دې نوم باندې داغ لګي. زما او ستا جامه یوه ده، جامم بدنامه شو. زما او ستا مدرسه یوه وه، زموږ مدرسه بدنامي. چې د پردی نامحرمه
جنۍ سره ته کله غوږ نږدې کې کله پې لاس اچې او کله ته داسې مخکې روانې لکه ستا خپله نکاح خپلې ښځه چې نو دین به نه بدنامیږي خلک وی ځوانه طبقه سیکولر شوه الحاد ته لاړه د دین نه زړه تورېږي ملا لګیا دی ملا د خلکو زړه د دین نه توری خلکو سره پوښتنه پیدا شوې ده چې مولانا صاحب دا فلانکۍ بیبي ستا څه ده یو ورځ نه شوه دوه ورځې نه شوې درې ورځې نه شوې ځوان وي پکې سپین ږیری شوې د ګور په غاړه ودرېدلې او نن هم د پردو جینکو نه قلار نه شو که ته ډېر وایې چې زما په زړه کې زما زړه داسې نه دی ستا زړه عوامو ته نه دی معلوم زړه معامله خو دې د الله سره په اسلام کې نه زما دپاره نه د شیخ صاحب دپاره نه د ملا دپاره نه د مولانا دپاره نه د مفتي دپاره د هیڅ چا دپاره د پردیو زنانو سره مجلسونه لاسونه لګول په یو سټیج کې ناستل په یو کرسۍ کې ناستل د هغې په غاړه لاس اچول د هغې لاس د دې په غاړه راتلل دا حرام دي ناروا دي مدرسې ډېرې بدنامې شو ډېرې زیاتې د خلکو ته زړه تور شو شپه ورځ د عوام لګیا دي په دې فیسبوکونو کې ملا پسې کنځلې کوي ملا ځان په خپله کنځي خو د وچو د غمه لامدم وسوځېدل هغه ښه مولیان هم خلکو سپک کړل چې ملا دې ته وایي ملا به دې ته ویلی کېږي محمد رسول الله علیه السلام د زمانې نبی دی ته څومره نیک عملي یادې دا ټوله په رسول الله علیه السلام کې وه ته د دنیا تقوا څومره یادې دا ټوله په هغه کې وه خو زنانه لاس راوږد که ورته وایي انی لا اصافح النساء زه ګورې زنانو له لاسونه نه ورکړم پیغمبر پلارو که نه پلارو پلار خو لاس یې ورنک بیعت کې هم لاس ورنک کلمه ویلو کې لاس ورنک نو په دغه بیعت کې زنانو سره بیعت شروع ش د هندي بیعتو خو ټیم پوره دی انشاءالله که ژوند دا به بل هفته کې بیان شي